Assalamu alaikum dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahdat, an English instructor there, the English instructor of AZ English and Pashto program, and today is our A-41st lesson. سلام به همه شاگردای عزیز، خوشمندم که خوب و صحتمند باشین. AZ English and Pashto program است و امروز درس 41 است و مطابق معمول امروز از گرامرم شروع میکنم. گرامر خود شروع میکنم. در درس‌های گذشته ما درباره گرامر، درباره تنس، درباره simple present tense and present continuous tense، simple present tense and usage of simple present tense بحث کردیم. امروز میایم یک تنس دیگه بحث میکنیم که present continuous tense اور یا هم گفته میتونیم present progressive tense. ملګرو په present continuous یا present progressive tense باندې بحث کوو. په تیرو درسونو کې موږ د سمپل پریزنټ ټینس په اړه بحث وکړو، د هغې د یوزیج په اړه بحث وکړو، هغه وویلو په هغه باندې پوه شو. راځو نن پریزنټ کنټینیوس یا پریزنټ پروګریسیو ټینس. کنټینیوس او پروګریسیو دا دواړه یو معنی لري. کنټینیوس هم جاری ته وایي او پروګریسیو هم جاری ته وایي. کنټینیویشن دا په خپله جریان ته وایي یا یو شی چې روان وي، او پروګرس هم جریان ته وایي. نو پریزنټ حال، پروګریسیو معنی ده جاری، پریزنټ څه معنی حال، پروګریسیو معنی جاری، یا کنټینیوس معنی ده هم جاری، او ټینس معنی ده زمانه. نو پریزنټ کنټینیوس ټینس معنی حالي جاری زمانه. تعریف یې داسې کوو، د لومړنۍ دغې ایکسپلینیټري سټیج ته راځو. دغې تعریف څنګه کوو؟ وایي present continuous tense is used to show an action which is happening at the time of speaking. وایي present continuous tense حالي جاری زمانه هغه زمانه ده کوم چې داسې عمل موږ ته ښیي، کوم چې د خبرو په کولو په جریان کې هغه څنګه وي، د خبرو کولو په وخت کې هغه په جریان کې. یعنې څه معنی؟ present continuous tense داسې عمل موږ ته ښیي کله چې موږ خبرې کوو دغه عمل به روان وي، داسې عمل موږ ته ښیي. یعنی وقت که ما گپ میزنیم، وقت که ما حرف میزنیم، اما عمل که ما در پریزنت کنتینیوس تنس مثلا نشان میتیم او در جریان میباشه. وقت که ما حرف میزنیم یا گپ میزنیم، کله چې خبرې کوو یا موږ چیرته غږیږو، نو کم عمل چې موږ په پریزنت کنتینیوس تنس کې ښیو همدغه به څنګه وي، په جریان کې اوسي. مثلا موږ وایو I am reading, I am teaching English right now. زه اوس انګلیسي ژبه تدریسوم، یعنی اوس د انګلیسي ژبې په تدریس کولو لګیا یم. ګورئ که داسې وایي چې I teach English معنی زه انګلیسي تدریسوم، لکه دلته جریان نشته. کله چې موږ خبرې کوو په هغې کې جریان نه رابنده کېږي، مګر کله که ووایي چې I am teaching English right now، یعنی دا اوس چې زه خبرې کوم، دا اوس چې زه لګیا یم، نو دغه عمل هم همدغې خبرو په دوران کې څنګه کېږي، جریان لري. مثلا لکه دغه یو لومړنی مثالو ساده، بیا په تعریف باندې راګرځو چې کنټینیوس ټینس از یوزډ ټو شو ان اکشن، یو عمل به ښیي. دا ښه څه رقم عمل به ښیي which is happening at the time of speaking، کوم چې د خبرو کولو په وخت کې به څنګه وي، په جریان کې وي. لکه مثلا I am teaching English right now، زه اوس انګلیسي ژبه څنګه کومه، تدریسوم. راځو دغې سټرکچرو ته. استراکچرها ایشه میخوانیم. استراکچرها را خوانده بودیم که استراکچرها با فرموله میگه که ما را نشان میده که چطور یک جمله را جور کنیم و چطور یک تنس مشخص کنیم. مثلا در یک تنس یک فرمول میباشه، زیر امو فرمول ما جملات جور میکنم و به خاطر امو فرمول که جملات جور میشه زیرش باز با امو تنس چی میشه، راجع میشه. نو د دغه استراکچر لاندې چې کوم جملې جوړیږي دا ټول چی ته جوړیږي، پریزنت کنټینیوس ټینس ته څنګه کیږي، ریفر کیږي او هغه ته راجع کیږي. مثلا موږ وایو لومړنی تاسو استراکچر وګورئ. استراکچر اولینیش کیاس استراکچر پوزټیو است. پوزټیو یعنی استراکچر مثبت. اولنی کیاس مثبت استراکچر دی، څنګه دی، مثبت دی. دویم چې دی سوالیه دی، دریم چې دی منفي دی، او څلورم چې دی منفي سوالیه دی. یعنی دغه ډول جملې موږ لرو. مثلا موږ لومړنی استراکچر وایو چې ګوره لومړنی به سبجیکټ راځي، بیا به ایزمار راځي، بیا به ورب انجي راځي، بیا به کمپلیمنټ راځي. ګورئ په پریزنت کا سمپل پریزنت ټینس کې موږ ساده حالت د فعل کارو. څنګه کارو؟ ساده حالت. مګر په پریزنت کنټینیوس ټینس کې موږ ساده حالت نه کارو. ګورئ یو فعل څو حالت لري، فرست فارم دی، سیکنډ فارم دی، تھرډ فارم دی، او یا اولی آینجی فارم دی. نو دغه څلورم کوم حالت چې کوم دی دغه د آینجی فارم چې دی پریزنت پارټیسیپل هم ورته ویل شي، آینجی فارم ته پریزنت پارټیسیپل هم ویل شي. همدغه موږ څنګه کارو. مثلا سبجیکت از ام آر از ام ازونه کار شده. مثلا از ام آر مطابق سبجیکت با کار میشه، یعنی اگر آی اگر آی سبجیکت باشه باز ام با کار میشه، اگر
he she it بیا من حیث سبجیکت بعض is به کار میشه. اگر we you they بیا یعنی سبجیکت پلورال باشه بعض ورب چی بیا بعض ورب چی بیا are بیا. I am teaching English. ګوري I subject دی am د to be verb دی یعنی د دوی جملونه سلش یعنی یا به is راځي یا به am راځي یا به are راځي او teaching چې دی دا verb ing دی همدارنګه انګلیش څنګه دی کمپلیمنٹ دی. نو دا کوم سټرکچر شو دا د present continuous tense سټرکچر شو. بل ما خونده بودیم اگر ما is am are یا was were د یک جمله پیدا کنیم امی is am are was were از همون جهاز میکنن که د جمله باشه و با سر جمله میاریم اما جمله سوالیه میشه. اگر میخوایم این جمله را منفی بسازیم بعضی یک نات کلمه نات از امره امی ازمار اضافه میکنیم جمله کلگی چی میشه منفی میشه. ګوري موږ ویلو کله چې ازمار په یو جمله کې راغلی دغه ازمار د جملې سر ته وړو جمله سوالیه کیږي او کو غواړو چې دغه جمله منفی کو نو دغه ازمار وروسته جملې نه وروسته چی راوړو نات راوړو دغه جمله په خپل څنګه کیږي منفی کیږي. مثلا موږ وایو چې I am teaching English. ګوري د سټرکچر نه که تاسو به فکر هغه په نظر کې ونی نیسئ ام راغلی په جمله کې نه ام جملې سره تر راوړه. ګوري I am teaching English انګلیسي تدریسوم. am I teaching English I as انګلیسي تدریسوم. یعنی په دې معنی چې اوس د انګلیسي په تدریسولو لګیا یم داسې معنی لري. مثلا I am not teaching English زه انګلیسي نه تدریسوم. ګوري ام د سر تر راغلی د سوالیه شوله ام د ورسته تی ناټ راغلی نه منفي شوله ام د سر ته راغلی د عین ورسته ناټ راغلی دی منفي سوالیه شوله. د دې نه تاسو به په خپله دغه سټرکچر ایستلی شئ او دغه سټرکچر د دې نه څنګه کولی شئ جوړولی شئ. نو ایز ام آر پلس سبجیکټ پلس ورب باندې پلس کمپلیمنټ. ایز ام آر نه یو ام راغلی دی د چی مطابق ام راغلی د آی که چېرته هی شي ایټ راشي ایز راځي که وي یو دی راشي بیا آر راځي او که آی راشي بیا څنګه کېږي بیا ام راځي. نو دغه جملې سر ته راځي او دغه نه وروسته څنګه راځي ور باندې راځي بیا کمپلیمنټ راځي. همدارنګه دغه سمپل پریزنټ دغه پریزنټ کنټینیوس ټینس د دې لپاره کېږي مثلا شاید یو عمل په جریان کې نه وي اوس په جریان کې نه داسې هم کارېږي. مثلا چاته وایي چې یو څوک درته وایي چې what is your job ستا دنده څه ده ته ورته وایي چې I am working with UNDP زه د UNDP سره کار کوم. ګوري ته اوس لګې کار نه کې مګر عموما داسې کار کې اوس د کار په جریان کې نه وي خو لکه دا دوره د کار ده I am working with UNDP دغه لپاره هم پریزنټ کنټینیوس ټینس کارېږي. همدارنګه داسې اعمال لپاره هم کارېږي چې اوس مهال هغه عمل څنګه وي په جریان کې. نو ساده پریزنټ کنټینیوس ټینس د دې لپاره کارېږي تر څو کله چې موږ خبرې کوو او غواړو دا خبرو کې چې یعنی داسې عمل موږ ته څرګند کړي چې همدا خبرو کولو په جریان کې. مثلا زه تاسو وایم I am teaching English هم درته وایم چې I am teaching English هم درته تدریس کوم دغې لپاره پریزنټ کنټینیوس ټینس کارېږي. د دې لپاره کارېږي داسې عمل وښایي چې اوس په جریان کې مثلا زه وایم I go to school زه ښوونځي ته ځم که غواړم چې ووایم چې I am going to school نو I go to school معنا به دا چې زه ښوونځي ته ځم او I am going to school معنا به دا چې زه ښوونځي ته روان یم. دغه د عمل اوس جریان بښیي. دغه سټرکچر دی فارمولې دی چې موږ په جمله منفي او سوالیه کولی شو. همدارنګه داسې عمل ښیي چې اوس مهال په جریان کې رایټ ناو یا داسې عمل ښیي چې تاسو لکه اوس مهال په جریان کې نه وي مګر دا کاري دوره یې څنګه وي په جریان کې اوسي. Thank you. There was our grammar part. Let's go to our second part. Coming to words, follow me. Divide, divide, dot, dot, drop, drop, drugstore, drugstore, dumb, 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 each, each, eager, eager, errand, errand. Divide माना तक़सीमवल समाना तक़सीमवल या तक़सीम कردن. For example, I say that divide the books in your classmate in your class په خپل سم کې کتابونه څنګه وکړه وویشه. doubt معنا د شک څه. for example I say that I have doubt on you ما سره شک دارم. drop معنا د غورځول Rashid Khan dropped the catch in the final match. راشد خان په ملي په فاینل لوبه کې یا په پای لوبه کې څنګه کو یو کیچ ډراپ کو یو وغورځو. ډرګ سټور معنا د دوا سټور هغه چې دوا خرڅېږي دغه ته ډرګ سټور ویل شي. ډم ویل شي ګونګ ته څه ته ګونګ. for example she can't speak he can't speak because he is dumb یا she can't speak because she is dumb. each معنا د هر یو یا هر. for example
each student must come. Eager mana da alaqamand. For example, I'm eager to study English language. زه انګلیسي زده کولو ته څنګه یم ډېر علاقمند یم. ایرن mana به دستاوردن یا لاسته راوړل. I earned 100 money. ما 100 پیسه یا 100 افغانی به دست آوردم. I earned 100 افغانی. ما 100 افغانی به دست آوردم. So divide تقسیمول، doubt شک، drop غورځول، drug store د دوا store، دم ګونګ، each هر یو، eager علاقمند، earn لاسته راوړل. Thank you. Let's go to our last part. Coming to sentences. Sentences now or later. Hayat, where are you going? I am or am going to the store. I need to buy something. Really? I need to go to store too. Would you like to go with me? Yeah, let's go together. Would you like to go now or later? Now would be better. Should we walk? No. We should go in car. Sentence माना जुमले now or later माना ओस या उरुस्ता. Now or later माना ओस या उरुस्ता. Hayat, where are you going? Hayat, चेरता रवान ये या Hayat कुजा मेरी. I am going to the store. The store तजम या the store तरवान यम. ما به store روان هستم یا به store میرم. I need to buy something. زه باید چی واخلم؟ ما باید یک چیز را بخرم. زه باید I need to buy. زه need to معنا ده باید. څه معنا ده؟ باید. buy something. buy معنا ده اخیستل او something معنا څه شی. really واقعي I need to go to store too. زه هم باید store ته لاړ شم. دا دویم کس ورته وایي یعنی ما هم باید به store بروم. would you like to go with me? آیا غواړئ چې له ما سره لاړ شي یا خوښېږي دې چې له ما سره لاړ شي؟ آی میخواهی امرای ما بروی یا هو let's go together بیا کې یکجای برویم راځه چې یو ځای لاړ شو. let's go together معنا راځه چې یو ځای لاړ شو. would you like to go now or later? غواړئ چې اوس لاړ شي یا وروسته؟ آلی میخواهی بروی یا پسان هغه ورته وایي now would be better. اوس به غوره وي یعنې اوس به بهتر وي که اوس لاړ شو بیخي ښه ده. should we walk? آیا پیاده لاړ شو یعنی په خپو باندې مزل وکړو؟ no نه. we should go in a car. ما باید در موټر برویم. موږ باید یو موټر کې لاړ شو یا یک موټر کې باید یعنی کرایه ورکړو لاړ شو. so thank you. it was our A-41st lesson. till I'm coming in the another lesson, recommending you to Allah have good, happy and great times.